إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله سبحانه وتعالى قدرت پنهو کې یو نه خدادا چې د شپه ورځ ګرځي را ګرځي، نو په شپې پسې ورځ راځي او په ورځ پسې شپه راځي. نو ځکه الله په قرآن کې دا خبرم کړې ده، جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، چې د شپه ورځ په یو بل پسې راځي او الله یې مونږ بدلو را بدلو. خبر نظام کې دا کار روان دی. لمن أراد أن يذكر، نو که څوک نصیحت اخلي دین اغستی شي، او أراد شکورا، او چې څوک شکر گزار جوړېدو غواړي. په دې نښو کې چې سړی سوچ وکړي، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار، دا نور او سپوږمۍ الله زموږ لپاره مسخر کړي دي، دا شپه او ورځ الله زموږ لپاره مسخر کړي. په دې کې چې انسان سوچ وکړي نو نصیحت یې اغستی شي. اوس چې په شپه او ورځ کې سوچ وکړي نو ډېر نصیحتونه پکې دننه پراته دي، خو یو نصیحت پکې دا دی چې څنګه د شپه ورځ روان دي نو ستا ژوند کمی. صحیح دی چې د شپه ورځ او د الله سبحانه وتعالی قدرت نښه ده، خو دې ته به کوم سوچ کوو چې څنګه تیریږي نو ستا ژوند چې دغه کمی. او ځکه یو شاعر دا خبره کړې ده او څه ښکلې خبره یې کړې ده، دقات قلب المرء قائلة له ان الحياة دقائق وثواني. وی د زړه د دړکن چې د زړه چې درځي نو دا بار بار د انسان ته وی چې دا ژوند چې د هم دغه سکندونه دی او منټونه دی، دغه شان چې د ژوند روان دی او ژوند دغه سکندونو کې دی او دغه منټونو کې دی، ډېر ژوند نشته، یا منټونه یا سکندونه. فارفع لنفسك قبل موتك ذكرها فالذكر للإنسان عمر ثاني. خپل ځان اوچت کا د مرګ نه بعد په نیک اعمال سره، چې نیک اعمال دی وکړو نو آخرت کې به مو اوچت شي، او چې مړ شو په دنیا کې به د خلک یادوي چې کله ته نیک انسان وي. نه یو کال د هجري تاریخ دا د عربي یا اسلامي یو کال چې دغه پوره شو، دغه شپې ورځې دي چې الله سبحانه وتعالی اړې راړې. سوچ به کې مونږ وکړو نو ګوره یو کال تیر شو، یو کال ستا د عمر نه کم شو، ته رب العالمین ته یو کال نږدې شو. یو کال سفر مونږ رب العالمین طرف ته وکړو، نو د هغې سره به لږ ودرېږو، لږ سوچ به وکړو چې د یو کال کې مونږ څه کړي دي او څه نه دي کړي. لږ به د خپل زړه ژوندی کو چې د یو کال کې څه حادثات راغلي دي، څه زموږ په ژوند کې کمی راغلی او څه زیاتی راغلی. دا ژوند یو کتاب دی، دا خبره ځان سره یاد ساتئ. ژوند یو کتاب دی او د دې کتاب نوم دی دنیا. دا ژوند پورې یو غټ کتاب دی او د دې کتاب نوم دی دنیا. او دا کتاب ختمیږي په دې باندې چې کله د دنیا ختم شي. یو غټ کتاب دی، قسمه قسم واقعات او قصې په دې کتاب کې پرتې دي د انسانانو، قسمه قسم قصې په کې نه پرتې. او د دې دنیا مثال داسې دی، او په دې دنیا کې چې کوم خلک اوسېږي د دوی مثال داسې لکه یو سړی چې ودی. کله چې سړی ودی او خوب کې قسمه قسم حالات دی، نو کله وایي چې کلی ته لاړم، او کله وایي چې پلاني ملک ته لاړم په خوب کې، کله وایي پلاني شی مې واغستو، کله وایي مې خرڅ کو. دا دې ټول خوب ویني چې څوک ورته اواز وکړي یا د ګړۍ په اواز باندې دی راپاسي نو په ځان پورې وخاندي، وایي زه او زه ودوم، ما خوب لیدو.
دغه شان د دنیا دی خو زما طرف ته توجه ساتي دغه شان د دنیا دا منګ اوس ټول ودی اوس منګ د پراته اوس مون خوبونه اینو څوک گاډي دي څوک زمکې دي څوک ساري را پاسو بکنه کله چې ملک الموت راشي او مونږ ته وایي چې تاسو جون ختم شهره په ورځ به مونږ را پاسو چې خدا هم په خوبونو کې پراته نبی ابا ارمان کې هغه سړی چې هغه کیمرا غره خوشاله به شي هغه سړی چې هغه د ژوندۍ د شریعت مطابق تیر کړي د ډېر قیمتي خبره ده سره یاد ساتي چې زمونږ په دې دنیا کې دې مثال لکه وسړی چې ودی او د خوبونه به کې مونږ یینو एकदम را پاسي د مرګ سره نو د دنیا دا ولنه د اخره پوری انما هي لحظات قصيره معمولو ته کې ژوند او یو ورځ به تم په یادونو کې او په قصو کې پاتې شي یو ورځ به ته په یادونو کې قصو کې پاتې کی زمونږ مشران ولې په قصو کې نه دي پاتې شي چې مونږ کینو مجلس کې جو الله دې وبخي وي غپلانی وداوي ابل الله دې وبخي وي زماغه نیکه ودی سي سو کې زما تر ودی سي سو کې زمونږ غپلانی ودی سي یو ورځ به تم په قصو کې راځي دا هونه چې سب دا غوله پر دا او ته دې خبرې نه چې دین آزاد کړي شوی په تابه مرګ نه راځي یو ورځ به موږ په قصو کې پاتې کیو یو کال موږ تیر کو پورا او نوې کال را روان دی یو کال پورا زمونږ نه لاړ سره د نیکانو او د بدیانو دې خبره ته سوچ کوی پورا یو کال لاړ سره د نیکانو او د بدیانو خپل بدیانې ته یاد دي چې لیکلي کزو شو کسره پاسو چې تابې تیر شي کړي سمو ګناونه کړي یاد دی وته اچھا دی یاد دی یې خدای ته وایي چې وما كان ربك نسيا صدر ابن خنيري تنه يرشيري ته دې کال کې ګوره سمره نه فرمانیه رب العالمین کړي سمره کارو ته دې کړي چې هغه شریعت خلاف او خو هغه رب العالمین ته یاد دی وما كان ربك نسيا او دا ټول خبري د کال دا ټول ګوره نوٹ شوی یو کال دې سي تیر شو چې وای کې نه کاني وي بدیاني وي او ټول خبري نوٹ شوی دا دې خبره او الله سبحانه وتعالى دا غینه غافل نه ذکر الله په قران کې وایي چې کله قیامت په ورځ دا کتاب او عمل نامه راخارکم او دې خلکو له ورکم نو مجرمان به هغه ورځ چي وي او هغه ورځ بربادونه کې او حسرتونه کې او د ګوتی بچی چیخ بلی او سبوي ويقولون يا ويلتنا ابو بدوي چې هي تبعید نه زمونږ لپاره ولي تبعید سدله تاسو چې وي ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة دي كتاب خو نو خبره پر خو نه غټه پر خو ته تیر شي چې کوم کال لاړ دي کې نو وړه خبره پاتې شي نه غټه پاتې شي ټول د رب العالمین سره لیکل شي دی ته وس کې دي چې تاسو باز ګناونه ستاسو راځي شي چې تا کړیو او دا اوس راځي وګورغه نو شوی دی لیکل شوی دی ووجدوا ما عملوا حاضرا الله چې سیغه مخې ته چې سیغه به سي مخې ته به ځکه به آیت ختم کړه بدی دی ولا یظلم ربک احد او سترب وجه سره ظلم نه کوي سچې د خلکو کړي دی هغه به تخکارش سچې تا کړي دی تیر شوی کال او زه کال په دی ته ځکه چې موږ موضوع دي چې یو کال زموږ نه لار تیر شو نو خو چې تا به جون کې کړي ټول لیکل شي چې سکه هغه به لیکل کی رب العالمین په قران کې دا خبره کړې ده چې جعلنا الليل والنهار آیتين شپه ورسري دا دوه غټي نه خېدي فمحونا آیه الليل وجعلنا آیه النهار مبصره د شپې دا نه چې کمره ده پټه او د ورځې د ښکار ده چې تاسو په کې ځل رزق وګټئ خپل چې تاسو کوم دنیوي منډي ته دي ځاغه وای ولتعلموا عدد السنين والحساب او چې تاسو ته کلونو حساب ملخ کارش میاشتو په حساب باندې پوښي د ورځو په حساب باندې پوښي نو ځکه د شپه ورځ دي وكل شيء فصلناه تفصيلا او هر شی الله موږ په تفصیل سره بیان کړي ګوره د سوچ خبره ده الله دې چې خبره دی وکړه چې شپه ورځ ما
پیدا کړی دي او دا غټي نه خېری به وي د دې لپاره مې پیدا کړی دي چې تاسو به کلونه معلوم کړئ، تاسو به میاشتې معلومې کړئ، تاسو به ورځې معلومې کړئ. دا غي نه باندې ډایرک ویلي دي وکل انسان الزمناه طائره فی عنقه. او د هر انسان لپاره یو کتاب د الله وي. تاسو دې ته مو خوشاله کې چې کلونو حساب تاسو ته معلوم شو، د میاشت صحیح د حساب ته معلوم شو، الله وي ګوره خبره په کتاب کې دنه ده. ولې دا آیت دغه آیت سره راوړو چې سړی به سوچي کې دغه فائدې ته راوځي چې رب العالمین دې خبرې ته اشاره کوي چې ما ګوره د شپې ورځې ستاسو لپاره پیدا کړي دي، اړوم راړو مې خو په دې کې چې تاسو څه کوئ ګوره دا ټول هر څه لیکلی کېږي. نو ځکه بیا مخکې دغه آیت کې ویلي ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. او د قیامت په ورځ باندې موږ ته کتاب دي کولاو به کوته چوایزه ستاسو کتاب ته تیر شي کله سکړي دم په کتاب کې لیکل شي قیامت په ورځ به یې نه. رب العالمین وی دي انسان ته به د قیامت په ورځ ویما اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. الله وی زبر انسان ته خپل کتاب خپل وایزه چې ستاسو له مطمئن شي خپل کتاب وته ته پته ولي الله خو چې سره ظلم نه کوي کنه سچ ته کړی دي هغه ټول لیکل شي. کته دې جون نه फायदा غستې ده نو ډېر خوش قسمته، او کله دې جون نه फायदा نه غستې نو زه خو یم چې ته د لاسنیوي حقداري چې در شو ته د لاسنیوي یو کال په تا باندې حساب شو او تا به کیسه کړی نه دي نو نقصان شو که حساب د باندې شو سړي به کړی نه دي. رسول مال د خپل سکو هغه دی وکي وبېلو چې سړی رسول مال وبېلی مال هغه اساس وبېلی نه دې تباشو کې تبا نشو په نمونو تباشو. دا خو پرې نقصان او فائدہ خود دې سره کړی نه بلکې د دې چې کم جون د رسول مال لګنه جون زموږ رسول مال له دا رسول مال پکې ته پوره وبېلو نه دې خسر الدنيا والآخرة. دنیا او آخرت په خساره کې شو. رب العالمین هغه جهنميانو ته د قیامت په ورځ به دا خبره کوي کوم چې به جهنم ته ځي کافران مجرمان فاسقان والعیاذ بالله. الله باغوت دا خبره کوي چې تاسو له عمر درکړو او تاسو ته فائدې نه واغست. دا خبره الله په قران کې کړي په سوره فاتر کې ذکر الله سوی اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. ولما تاسو له دومره عمر نو درکړي کپاغي کې تاسو نصيحت قبل ولې نو تاسو به قبول کړي وي هغه عمر د نصیحت قبل اولو د پاره کافی حکم چې متا سره درکړه. اسړي شپته کاله عمر دي او یا کاله عمر دي. حدیث کې راځي چې دا خلک چې شپته کاله جون الله تعالی ورکی نو د هر قسم عذر ختم شو رب العالمین په مخ کې چې اسړي الله جون ورکی شپته کاله 50 کاله 40 کاله په دې کې د نصیحت نشي قبلوله، په دې کې د نیک عمل نشي کوله. رب العالمین بوته د قیامت ورځي اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. ولما تعالی دومره عمر نو درکړي چې باغی کې نصیحت قبلون کې نصیحت قبلولې شي. ته نصیحت نه قبلو ته زمونږ لري وي ته خو سوچ دې ته کړو چې د دنیا سره به سچل کو د دنیا به څنګه راټولو هغه عمر د باندې کم شو د دنیا لپاره. شپته کاله جون کې د باخري وخت کې ارمانونه کوي ارمان چې دي شي د کار مې دي شي کړه ارمان چې دلته مې دي شي کوټه جوړه کړه او یو وړول مې دي شي کړه په دنیا نه مړی. یو کال پورسته د جون نه لاړ. رب العالمین د مؤمنانو صفت کړي د کوم چې خپل جون نه फायदा غسته د کوم خلکو چې تیر شوی کال په نیکیانو کې تیر کو او د الله په بندګۍ کې تیر کو د دې خلکو رب العالمین صفت کړي صفت یې څنګه کړي په سورۃ الحق کې الله وی کلوا واشربوا هنیئا. الله یې زموږ جنتیانو ته وایم چې خوري اسکی مزه کول خوشالیانی نعمتونه ولی الله ته دوی ته دا خبره کې بما اسلفتم فی الایام الخالیه د وجه د هغه اعمالو کوم چې تاسو په تیر شو ورځو کې کړی.
هغه ورځو تاسو فائدہ غستې والله وي هغه ورځو کې نیکیانې کړي هغه ورځو د الله په بندګۍ کې تیرې کړي یو خوري اس کوي اوس دغه شان چې چاره تیر شوی کال به خوشحالي او په نیکیانو کې د رب العالمین په بندګۍ کې تیر کړي دي نو دغه سړي د پرم د زیره دي چې مبارک شه ستاسو لپاره چې تا تیر شوی کال دومره خپل تیر کړي پای کې ته نیکیانې ډېری کړي دي د ورځې چې تیریږي په دې کې موږ ته یو خبر راځي او یو خبره مخې ته کیږي او غدا څنګه چې دا کال یو وخت شروع شو او بیا ختم شو نو دغه شان ستاده جنوب یو وخت شروع شو یو ورځ بس شي ختم بشي دا کال ختم شو کنه کال پاتې شو چې کال پاتې نشو نو ستاده جنوب پاتې کیږي ستاده جون خو په دې کلونو کې دی کنه په کلونو کې دی کنه نه ستاسو ژوندونه نو دغه شان به ورځ هغه کال عمر شي کم چې بستا اخره نه زمونږه خاص مرګري چې ماته یاد دی شخصي ز پیژنم غریبانه په تیر شي کال کې موږ سره وو او دا کال دغه دی پوره کېدو ولې اوس هغه په خاور کې پراته دي هغه جونې په کلونو کې ختم شو زموږ ستاره جنوب په کلونو کې ختمي یو ورځ به دې شي راځي چې دا یو کال به زمونږ د پاره نیمګړې حسابي او هغه کې دې شي در روان کالي کې دې شي در روان کال د کم کې چې اوس موږ داخلي دوه لرو د زموږ ستاره لپاره اخرنه او نیمګړی حساب شي به موږ ډیر ارمانونه کوو چې موږ هډې کلونه تیر شي دي مخکې پالتو تیر شي ارمان چې موږ باغی کې وېسه کړې وې بلکې درته دا خبره تر ښکارا کې عمر خو پرې ده څنګه چې دا کال شروع شو ختم شو نو د دنیا یو ورځ شروع شي دا یو ورځ به بالکل ختم شي قیامت پر راشي کستا زړه ژوندې نو دې خبرو کې به ته سوچ کې په شرط دې کې زړه دې ژوندې او که زړه دې مړی نو الله دې ستا د زړه ژوندې کې به خو به ته باندې یو خبره ما سر نه کوي ځکه علما دا خبره کوي وی چې د چا زړه مرګ سره په یادولو او آخرت سره په یادولو باندې نه را ژوندې کېدو نو دا سره د زړه بالکل ختم شوی ځکه چې غټ نصیحت چې باغی باندې انسان یریږي هغه دغه چې انسان ته د مرګ رايات کی د دې نه بل غټه موعظه او موږ ته بل څه طریقه نه دیوالو چې باغی ترهیب ورکو انسان له خدا غټه خبره چې سړی ته ویل چې ته مړ کېږي اخرت ته الله ته مخامخ ودرې کبه دې باندې په چا سر نه کیږي نو به بده باندې یو خبري ما سر نه کیږي دې خبرو کې سوچ کوئ چې څنګه چې دا کال شروع شو ختم شو ستا جنوم شروع شوی دی او ختم بشي او دنیا هم شروع شوی ده او یو ورځ به دې سره شي چې ختم بشي تاسو ته دا وایم دا کم کال چې تاسو تیر کو هغه کې تاسو صحیفې ډکې شوې دي او صحیفې و چې شوې دي صحیفې ډکې شوې دي او څه شوې دي و چې شوې دي او څه چې شوې دي هغه شوې دي وس کته وې چې دا تیر شوی د غزه بدل کم نو د غیر لپاره به یو نوې ژوند شروع کې کم کال چې روان دي او کم کال کې چې موږ داخل شو د غیر لپاره به یو نوې ژوند شروع کې رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې وی عبد الله بن عمر رضی حدیث ته ډیر عجیب حدیث ته وی خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم یو پیر رسول سم راوته بهر ته د کورنا او دا نور نږدې و چې ډوب شوی یعنی ډوبېدو ته نږدې و مازیګر لږ وخت پاتې وی رسول سم موږ ته وی چې د نور ته خیال له وی موږ چې یا رسول الله نور ته خیال له وی ما بقي من الدنيا الا كما بقي من يومنا فيما مضى فيه نظام په دنیا کې وې دومره ژوند پاتې دی لکه څومره چې د نور د ژوند پاتې دی زموږ په دنیا کې دومره وخت پاتې دی لکه څومره چې په دې ورځ کې د باقی وخت پاتې دی او دا خبره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نن سره پاسه 1400 کال مخکې کړې نو زموږ ژوند وګوره څومره پاتې او زموږ د پاره به نور دنیا چې څومره پاتې حدیث کې دا راځي لا تزول قدم عبد يوم القيامه یو بنده قدمونه نشي خوځیدای مطلب چې مخکې نشي تله حتى يسأل عن اربع تر دې چې سلور خبرو ته پوښتنه نشي ای سلور خبرو ته پوښتنه ته وشي بیا مخې ته تلش اولنې خبر رسول سموي عن عمره فيما افناه
دې عمر تپوس به کېږي د ژوند چې دا دې په څه کې تېر کړی و. فیما افنا دې تعبیر ته ګورې، فیما افنا یعنې دا ژوند دې په څه کې فنا کړی، مطلب په څه کې دې ختم کړی. عن عمره فیما افنا. موږ ورسره جواب ورکوو. دا خو د رسول صلی خبره ده، زموږ ټولو په ایمان دی که زموږ ټولو په ایمان دی چې د څلورو خبرو نه بغیر موږ مخکې نه شو تللی چې دا تپوسونه زموږ نه نه شوي، نو زموږ نه پکې دا تپوس دي. عن عمره فیما افنا، دا تپوس به زموږ ټول نه کېږي، زما نه م او تا نه م. ښه نو تاسو جواب تیار کړی، ژوند دې به څه کې تېر کړو؟ الله ته به څه سعودي عرب ته تللی وم، مزدوري مې کوله، کور مې جوړو، په ځمکو پورې نښتی و، په خاورو پورې. د ډېرو غریبانو ته زه ګورم زما پرې زړه وسوځي، په خاورو پورې نښتی، په خاورو سخت مین سم بې مینې به د خاورو باندې دغه خاورې کته شوې او بره شوې، او پوټ خاورې به دومره دي، او میټر خاورې به دومره میلاوېږي، او کنال خاورې به دومره وي، په دې خاورو پورې نښتی. فیما افناه وایي ژوند یې په څه کې فنا کړی دی. الله وایي دا تپوس به نه الله کوي. ته به ورته چې په څه کې فنا کړی، مزدورۍ کې فنا شوی دی، نور په څه کې فنا شوی. د وړوکوالي نه چې زموږ د دنیا پسې منډې شروع شوي دي او په آخره کې مړ شي، په تابوت کې ویسي، نو د خپل ژوند په څه کې فنا کړی دی؟ افناه فی الدنیا، دنیا په محبت کې فنا کړی. ځکه رسول صلی الله علیه وسلم د هغه ځوانانو صفت کړی دی کوم چې به د عرش د سوري لاندې ولاړي، نو څنګه تعبیر یې کړی دی؟ وشاب، او هغه ځوان افنا حیاته وشبابه لله یا فی طاعة الله. هغه ځوان چې خپل ژوند او خپل ځواني خورې کړي د رب العالمین په بندګۍ کې، دا سره جواب ورکولی شي، دې جواب ورکولی شي. الله دې تپوس وکړي چې تا خپل عمر په څه کې تېر کړی؟ الله ستا په بندګۍ کې موږ تېر کړی. دا اولنی سوال دی. نو تاسو دا سوچ مه کوئ، دا ګوره د خوشحالېدو خبره نه ده، والله چې دا ډېر د خفګان خبره ده. ګوره د سوچ خبره ده چې دا کم کال چې تاسو تېر کو، دا ګوره پالتو نه دی تللی، دا ټول نوٹ شوی دی، او د دې بدن الله بلکل تا نه په خپله تپوس کوي چې په دې کال کې تا څه کړي او څه دې نه و کړي. دویم تپوس وعن شبابه فیما ابلاه، او د دې تپوس به تم کېږي چې ځواني په څه کې ختمه کړې وه. ځواني موږ ته خو دغه یو نصیحت کېږي چې ځوانانو کار دا دی چې پیسې وګټي، دغه نصیحت موږ ته د پخوا نه را روان دی او کېږي، راته اوس راته هم کېږي چې د ځوانانو کار څه دی؟ ځان له کور جوړول د ځوانانو کار دی، په خپلو خپو باندې ودرېده. عجیبه ځوانان دي قیامت پورې په خپلو خپو ونه درېږي. موږ دا نه وایو چې دنیا نه ځان لرې ساته، زما د خبرو به دا مطلب نه وباسي. دنیا کوه خو د ضرورت مطابق یې کوه، خو موږ کې مرض دا دی چې موږ د دنیا نه هدف او مقصد جوړ کړی، د ضرورت مطابق خو موږ نه کوو. دنیا موږ خو راغلي موږ وایو چې د دنیا ګټلو لپاره او ځواني د مزدورۍ لپاره ده، او سړی پیدا د مزدورۍ لپاره. دا خبرې تاسو اورئ په خپل معاشره کې؟ که نه اورئ؟ که زه غلط یم ما ته وایي چې ته ولې دا خبرې کوې، موږ خو داسې نه وایو. دا درې څلور خبرې دي چې بار بار یې موږ اورو، حالانکه رب العالمین به د دې ځوانۍ تپوس کوي. وعن شبابه فیما ابلاه، نو ته به څه جواب ورکړې؟ ځواني دې به څه کې خاورې کړې وه؟ او یو هغه ځوانان و هغه صحابه رضی الله عنهم اجمعین، هغه ځوانان هریان به شي هغه ځوانانو ته چې دغه الله که څو انسانان نه چې د ډېر اوچت مخلوق یې پیدا کړی او ډېر واقعات چې په هغې کې په هغې باندې یو ورځ موږ بیان هم کړی الحمدلله د صحابه کرامو ځوانان. اشاره به یو واقعي ورته وکړو چې سته موږ سره ځوانان ډېر ناسي، که د دې د لاسه پکې څه جذبه راشي او د ایمان یې ډېر شي. بوډاګان او سپینګیري غریبانان خو ورغلي او قبر کې خپې پرتې دي، که ځوانۍ کې څه کړي ډېره ښه ده که نه یې کړي، اوس ته الله ته رجوع کړي. خو ګوره دا راته ووایم چې د ځمکې او د اسمان فرق دی، ای سپینګیري ستا په عبادت کې او د ځوان سړي په عبادت کې ډېر غټ فرق دی. سپینګیری خو د هر سنه دمه شوی دی، یو لازمه بندګي کوي. ځوان سړی چې دی نو په طاقت کې دی، ښکلی دی، پیسې ورسره ډېرې دي، شهوتي دی، زور کې دی، جنګ جګړه کولی شي، کنځلې کولی شي،
وګدي وګدي سفرې کولای شي هر څه کولای شي دغه باوجود هغه ځان کنټرول کړی دی نو ډېر ثواب حقدار دی حنظله رضی الله عنه پیژنئ تاسو حنظله رضی بوډا سړی و کنه دا بالکل نوی ځوان نوی ځوان حنظله رضی الله عنه واده وکړو پیغله جنۍ واده کړه او په غټ خاندان کې د جنۍ واده کړه نو چې کله اوله شپه راله او دی به د جنۍ پسې ورغی ځوان سړی چې کله په اوله شپه باندې بوډاګان چې په اوله شپه باندې ښځې پسې ورځي خوشحالي نو ځوانان خو بیا په ځوانۍ کې ناخه خوشحاله او جوش او خروش کې او نوی واده او د جمعې شپه بل دې ښځې ته نږدې شو او د ښځې سره یې کوروالی هم شروع کړو او په دې کې په مدینه کې आवाज وشو حي علی الجهاد رسول الله صلی الله علیه وسلم طرف نو आवाज د جهاد لراځي اچانک ترتیب جوړ شو الله اکبر امتحان دې امتحان بس د پاسه او ډاری کې خپل کپڑے واچولې او خزي ته وی زماغه اسره وبسه او کما اسلحه چې زماغه دا کوم ټول روانه هغه ول سامان ومن برابر کو د په اسماني سور شو روان شو هغه ته چرته وی رسول الله आवाज کړ حي علی الجهاد جهاد میدان ګرم دی جهاد میدان مونږ ته आवाज کوي د جهاد میدان ځوانان غواړي او زول ورزم هغه ته ملاقات به کوم ذکر وی په جنت کې و ملاقات کول ملتقى الجنه وی په جنت کې و ملاقات کول زلال هغه ځوان ولر او دغه غزا کې احد کې چې دغه شهید شو او به ورسته چې رسول الله ولیدو په اخري وخت کې نو وبته سسیدي لکه څوک چې وباړي صحابو یا رسول الله ویرا شکر حنزله او یا واو دا ملائک لګي د غسل ولا ورکه به د خزینه ورته پوښتنه کې چې دا سوجو نه خزي چې ما د غسل په نشته خو د چې تاسو به دروته نو د جنابت په حالت کې لامبلیم نو دغه چې په دې کې ټیم لګي ورته आवाज شوی دی چې راځي چې خلک jihad لنه کوز لام هم دلته توصیته دي دا شراوته بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته وکړو وی خندل صحابو ته یا رسول الله ولی وی په جنت کې د حور په منځ کې جنگ جوړلې یو وی چې حنزله زما ده بل وی چې حنزله زما ده الله اکبر اوس حنزله رضی الله عنه سبحانه وتعالى قیامت پر مخامخ خودري کنه الله به تپوس کوي وعن شبابه فيما ابلا ځواني دې بس کې ختمه کړي وا حنزله جواب نشي دا سره کنه ها شو سره کې نشي جواب وبنمونو جواب یا الله ستاسو پر یو شپه پوره کا دو پوره کا پیغله جنیدا د جمی شپه وي نه د رب العالمین طرف نه واشه مونږ او مونږ ته jihad خو پرې دی jihad خو کې چې د نو واغستیو اگر د سلو در مخامخ کې سپینګری پلار مې دی بوډۍ مور مې ده او وړ بچی دي چې خپل ګولونو بشان او خزرته ناشته ده خزه وسکي خزرته هم ناشته ده بل چې پلار مې مړل نه په میراث کې راته غټه سمکه پرې خو دي دا ابو تقسیمول واړي د jihad خبره تاسو نه کوم خدای حي علی الصلاه کې ساز ودی غوګونو لګي دې موږ جواب نشو کولای او حي علی الصلاه کې سدي په پوس قالم باندې او په ایسی کې ودرېګا لس منټ او بیا ځه بس دغه دي بیا بچوله ده بیا خزیله ده بیا زمکله پټوله بیا ځه موږ به دې باندې عمل نکو د دې ځواني وګورئ تاسو ته پوس کیږي دا کوم ځواني چې تاسو ده ګورئ د ځواني د رب العالمین د پر تیره کې بیا د باندې چې وخت راشي چې مخکې حدیث روان دي چې د ځواني په څیر بیا خپه والله العظیم په دې ځواني په څیر بیا خپه د ځواني ګورئ بیا نه راځي یا لیت الشباب يعود يوما لکه څنګه یو شاعر وایي ارمان چې غزوانی بیا رااله چې زول خبر ورکم چې دی بډاوالي را سره سکانی وکړي خو به راځي وکم وخت چې ولید ته فائدہ نه غشته چې اوس وی یا لیت الشباب يعود يوما خپل ځواني دې ستیره کا چې په بډاوالي کې ته ځواني را دیږي نو ته مسکې شي چې الحمدلله موږ ځواني د رب العالمین د لپاره تیره کړې و او به چې د قسم کولای شي اوس موږ بخپل نو سوت خپل بچو ته څه کیسې کو تاسو ماته وایځه ځواني د رب العالمین د لپاره تیره کوي نور په دې کې ډېر واقعیت دي د ځوانانو چې کاغی له لړو نه ټیم باندې ډېر ولي خدای یو واقعیا سیب ځان سره یاد ساتي دریم ته پوښتنه وعن ماله من اين اكتسب وفيما انفقه
او د دې مال بدنه تپوس کیږي چې دا مال د کم ځینه ګټلې ده او په سکه لګولې ده. د تیر شوی کال خصوصا زړه کال په دې دومره کې زموږ د موضوع د روانه ده. د تیر شوی کال کې چې تا ګوره څومره مال ګټلې څومره دی لګولې ټول به سره حساب کتاب کی. اوس هغه ته خبرې چې تا د مال د کم ځینه ګټلې او په سکه دی لګولې او که جواب دی تیار کړی یو خنه دې بدنه تپوس کیږي. څلورم او اخرنی سوال چې بکیږي وعن علمه ماذا عمل فيه، او چا چې علم کړی دا غنه به تپوس کیږي چې تا چې دا علم کړو باغی دې څومره عمل کړو. دا ګوره ډېره ډېره خبره. زه دا خبره کوم زمانه به خبر کېږي نه. زه الحمدلله خبره من کو ځکه چې چا نه مستمه نشته نو حق بارځي کې بیانونه نه چانه چاندي غوړو نه چانه پیسې غوړو او نه چاته محتاج یو. الحمدلله خپل رب ته محتاج او الذي همیشه موږ د انسانانو د محتاجۍ نه لري ساتي. انسانانو د محتاجۍ د یو آزاد دي. دا خبره به کومه به دې زمانه خبر کېږي نه. بعض مرګري دي سړي او زه پیژنم شخصي چې په دې درسونو کې موږ سره کینی په دې بیانونو کې کینی د نور علماء سره کینی واقع شان دي لکه څنګه چې د بیان مخ کې د اس پیدور د بیان نور کې صرف دومره دی چې بیان لراځي د بیان نه چټیانی نه کوي. بیان له خبر ترتیب راشي د اول نه اخره پورې نه شي سوالات جوابات به کوم شي خو دې انسان کې تبدیلی نه راشي په دې انسان باندې اثر نه کوي. د دې موږ دې وبره کې ته پوښ کی ظاهري مثال بل په دې درکم دا خبره زکه کوم چې ظاهري ده. اسی تاسو سوچ کړئ زما په دې بیانونو کې به څو خبرو به زور ډیر ورکوم لکه مثال چې دنیا نه لري وسید دنیا سره ډیر محبت نه کول اخرت یادول د عقیدې باز خبرې دي خو څو خبرو زړه زور ورکوم او یو خبره به ډیر زور کوم چې ګيري پرې دی وایو کنه وایو. دا یو مثال له نور مثالونو ما ډیر یاد دي. ډیر کسان دي په دې خبره عمل نه کوي. ډیر زماده خبرې خوخي دي او ما سره به کې میلاو شي شیخ سره خبرې زموږ ډیر خوخي شي او الحمدلله او چې دین بیانونه پرانیزي ته ولېګل او پرانیزي ته ولېګل او سمو ته خوشاله او صرف صفاتونه کوي صرف صفاتونه او دنه بده کې صحیح نه ته چې په بیان دومره مېنی او بیان پته باندې اثر وکړو نو به خطبه باندې عمل کی نو چې تاسو ټول ته دایم چې ګوره ستا سو اوري د قران او حدیث مبارکي دغه به تاسو نه تپوس کیږي چې بدی د عمل کړو او کنه وکړي. زه هغه سړی ته دا وایم چې دا تیر شوی کال هغه باندې تیر شو چې آیت ته د خپل کمپایني لټولې چې تیر شوی کال کې تاسو کړی حدیث چې ته سوچ کړي چې د خپل نیکانو بدیانو ته سوچ کړي چې راشه نن بل کېنه ما تیر شوی کال کې بس کړی دې چا سوچ کړي چا سوچ کړي دې ته هیڅ دې سوچ نه کړي صرف په دې خوشاله چې کال تیر شو کال تیر شو ها نو ستې نږدې شو مونږه نه کال تیر شو دا خو د آخرت د بچو حال دی. موږ خپل خبره کوو کوم چې دنیا نه غالبا متاثر شي چې کال تیر شو نو موږ څه ته نږدې شو چټۍ ته کلی ته وځو کال زر زر تیر شو غړې ته ګوري کلندر ته ګوري د سره د ګوره د احساس نشي ګوره چې ورځي تیریږي د مخې ته ځي. امام حسن بصری رحم الله وی اے انسان استا مثال د دې کتاب په شان دی دا د ته چې کله په اول ورځ پیدا شونه دا پانه وړېدلې و دي دا بس اول ورځ و دي د دې طرف ته ستا کتاب لګو یو پانه وړ بیا رو 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 دا اوس موږ سره کوم سپینګری نه سي دا غول یو مثال ورکوم چې زما به مثال پوه شي دا دی دا ژوند دې سپینګرو او زه د سپینګری بدیدم چې غالبا ظاهري حالت ته مونږ ګورو نور اکثر دي شي دي اکثر دي شي دي چې دغه ژوند پاتې ده دغه ژوند شي ده بس دا یو ورځ نه د مور خېټه نه وځي مرشي د مور په خېټه کې مرشي. امام حسن بصری رحم الله وی انسان ته د کتاب په شانی کې پاڼه وړي استا ژوند ختمي مزون په دې ژوند کې پاڼه نه پاڼه وړېدلې دي وړېدلې کنه دي وړېدلې تیر شوی کالو موږ واړو کړه نو موږ چټۍ ته خوشاله کوي چټۍ به کله راځي او دې ته سوچ نه کوو چې مخې ته یو غټ ژوند پروت دی او غد آخرت ژوند دی. کال تیر شو نیکانو خلکو بګی نیکیانی وکړي او بدبخت خلکو بګی سجر وکړو بدیانی وکړي
او دا ته وې مګورې چې چا چې نیکي نه کړی چا بدیانی کړی دي یو دې سی ورځ مخې ته راځي چې الله سبحانه وتعالى هغه مبارک وی لا تخفى منكم خافيه یو خبر مو پټه نه پاتې کې یوم تبيض وجوه وتسود وجوه سمخونه بسپین سم تور شي دا کم دي ودغه نیکیان ور او بدیان ور دي کنه الله سبحانه وتعالى چا سره ظلم نه کوي دې خپل وخت نه فائدہ واخلي شریعت دی وخت دی مسلې له ډیر زور ور کړي او ان شاء الله کله سبحانه وتعالى چې جون را کو په دې مسله باندې به جدا بیان کو د وخت اهمیت د مسلمان په جون کې ځکه خو الله سبحانه وتعالى په دې وخت باندې قسم خوړل دی والعصر عصر زمانہ یا نمازګر وخت په دې وخت باندې قسم خوړل والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى والليل شپه والنهار ورځ والفجر السحر په دې وخت باندې الله قسم خوړل وليال عشر په دې له ورځو باندې الله په دې زمانہ او په دې وخت قسم خوړل دا دلیل په دې باندې چې دا د دې وخت ډیر اهمیت دی په شریعت کې د خپل وخت چې دا قیمتي کوي رسول صلی الله علیه وسلم د خپل ژوند د یو منټ د یو سکند خیال وکاو رسول صلی الله علیه وسلم خپل ژوند کې یو منټ باغ پالتونه تیرو یو سکند باغ پالتونه تیرو بلکې دا خبره هغه مونږ ته کړې ده وی نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس دو نعمتونه دي چې ډیر خلک باغې نه دي پوه شي او په دوکه کې پریوتی دي کم نعمتونه دي الصحة والفراغ روغ بدن او فارغ وقت رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې دوه نعمتونو قدر چې غالبا خلکو نه لري کړي روغ بدن نه فائدہ نه راغستي او د فارغ وخت نه فائدہ نه راغستي اهمیت رسول الله ورکی چې کله تاسو سره وخت دغه نه فائدہ واخلي قیمتي کوي ذکر رسول صلی الله علیه وسلم او حدیث کې امام ترمذی رحمه الله راوړل دا ډیر عجیب حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس پنځه خبرې د پنځو نه مخکې غنیمت وګڼئ پنځه خبرې د پنځو نه مخکې غنیمت وګڼئ شبابک قبل حرمک ځواني د سنه مخکې د بوډاوالي نه مخکې غنیمت وګڼئ په دې ځواني کې چې تاسو کولای شئ دا په بوډاوالي کې نه کیږي په دې ځواني کې ته تهجد کولای شئ او به دې تهجد څنګه په ځواني کې دا بوډا سړی نشي کولای په دې ځواني کې ته jihad کولای شي په دې ځواني کې ته روزي نیوي شي عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چاو یا رسول الله یا عبد الله بزمن لازم کړی دي چې روزانه روزي نیسم او ټول شپه بس کوم تهجد وکوم خزینه وکړه خزه شکایت وکړه اخذ شکایت کوي زما خوند د طریقه شروع کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم راوختوي عبد الله یته ما سوري یا رسول الله څنګه لوري دي دا شان روزانه زرو جنې سمو ټول شپه تهجد کو رسول الله صلی الله علیه وسلم وی ستاسو بدل پتا باندې حق دی ستاسو خزي پتا باندې حق دی بچو پتا باندې حق دی گزاره کو نته دې کارو کې میاش کې د درو ورځې روزي نیسه وی یا رسول الله طاقت د دین زیات ولې ما منه کې درې ورځې روزي رسول الله بس طاقت د ډېر یو بابته کې دوه ورځې روزي نه سکے د پیرو د جمعرات وی یا رسول الله طاقت د دینم زیات ته نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ورځ روزه او یو ورځ بوزا او دا غي نه خو ګره سنشت لري کوته وي چې رسول الله په دې دی مخکې وسه خبره کوي چې طاقت د دینم زیات دی رسول الله متبل اخري جواب کوي یو ورځ روزه او یو ورځ بوزا وي ګره دینه خو سنشت پر زمانه ته روزي نشي نه اله بیا غلې چې رسول الله متبل دینه خو سنشت ځوان او رسول الله نور خپل ځواني د رب العالمین په دین کې ولګوا دویمه خبره وحیاتک قبل موتک خپل ژوند د مرګ نه مخکې غنیمت وګاڼه والله کدی مړو چې د خبرې کولای شو نو تاسو ډیره عجیب خبره اوریدلې علي ابن ابي طالب رضی الله عنه یو ورځ د مرګرو ته وی چې د مقبره باندې چکر ولګو د مؤمن سره د قبرونو خواله ډیر زیرایي ځکه د خپل کور نینداره کوي کله چې ته نوې کور ځان جوړه کړي
او بنیادونه راخیږي نه دا زوړ کور نه بس ته وخت په وخت راځي که نه راځي بار بار راځي او دې ګوري را ګوري او کله انجینیر او کله پلان او کله مشر او کله تر او کله ماما کور نینداره کې دغه کور چې نینداره دي کړي ته ترې ولا دا مستا کور او دغه دي کور دی بل دي کور نه د نور ته پاتې کی به دا غوم نه دا نور ته پاتې کی ریک څه نه دی دا د نن نظر کاله مخکې دا کوم کور چې ستاره دم د چاو د نن نظر کاله مخکې نظر کاله خو باندې دې ذکر او دغه شنه سلسله روانه نه علي رضی الله عنه خپل مرګرو ته چې په دې مقبره به تیر شي دا کورونه به ویني چې لاړو نو امیر المؤمنین علي رضی الله عنه دې قبرونو ته دې چې ودرېدو د مرګري سره غلي ولاړو او چې مؤمنین په دغه ځکه د انسان نه خبرې نه کی نه هو غلي ولاړو سیب دې سیلې د आवाज راتو سیلې आवाज نه چې معمولون ته شور کوي زی غوږ باندې لګي صرف دغه شور هر څه غلي براتو نه دې قبرونو ولا سره خبرې شروع کړې وی موږ به تاسو د خپل حالات وایو تاسو موږ ته خپل وایي مو خدا دا چلو کو جهادونه وشو یتیمانانو خیال مو کو د کونډو خیال کو حالات دي سره روان دي حالات د ټول بیان کړ بیا هو ته تاسو شوي زستاسو نمبر ته دا غو درس ورکي ګوره امت له نو هغه پته چې دوی خبرې نشي کوله خدا او خيار خلق دا غوي کارونه یې دي چې انسان به پوښ شغله ولاړو وي تاسو وایي کنه سه ونوینو سوخ باندې د مرګرو ته دوی خبرې نشي کوله او که دوی خبرې کولای شوي نو ته پته شتي دوی وسوي هغه امیر المؤمنین سبوي وي دوی وی چې وتزودوا فإن خير الزاد التقوى تقوا ډېر کوي د تقوا توخزن سره وړي ځکه چې په دې کې موږ ته ډېر زیات ضرورت راغلی سفر ډېر وګدوي که دوی خبرې کولای شي دوی به دا ویلې که دې مړو چې د خبرې کولای شوی کنه او ته ولتلې وې د تبر دوی غرمانونه لیدلې وې چې دوی څنګه غرمانونه به قبر کې دنه کوي او خبرې نشي کولای دی په دنیا په سیده سیدی ویا الله یو سکند را لراکه چې استغفر الله پکې و بس یو پر پدې یو استغفر الله بس د شي او موږ خو استغفر الله ذکر او اسکار پرې دا منځونه او غیر عمل را نتلی تباشي ډېر مرګري موږ سره اوس په کوم ځای کې پراته دي اوس په قبرونو کې پراته دي نو هغه ژوند چرته غنیمت ګڼل او اوس په خوشاله ان شاء الله او که دا جون نه فائدې نه اغستی نو به سخت مرحله ده درېمه خبر رسول الله سوي وفراغك قبل شغلك او خپل فارغ وخت غنیمت وګڼه د دین مخکې چې ته مصروف شې اسیناسي چې اسیناسي نو کتاب وایا چې اسیناسي درس نه لرشه چې اسیناسي نو بل څه دینی کار کې ځم مصروف وګڼه نفلي مونږ کې قران وایا یو وخت به دې سره چې دا وخت به سره نه او بیا په شرمانو کې چې ما سره دغه وخت وې نو ما وبګی دا کړې ما وبګی دا کړې ته انتظار څه دی ته ژوند چې څومره وړي وخت فارغ کی مصروف کیږي تر شي په انتظار ناشي ځوان وي ځواني دي بالکل فارغ و وینه واده کوم د واده په منډو کې خو واده دی وکړو نو ژوند دې څه شو مصروف شو بیا لږه گزاره دي کوله ټیم د سره خالی دا غینې د پیدا ونه غسته بچي دی وشو بیا گزاره کېده لکه ټیم د سره بل بچي په اخر کې نوسیو کړ وسیو هر سره ختم شو دې خپل وخت نه فائدہ واخلي خاص کر تاسو کم چې به سعودي عرب کې کوم کسان مزدوریان کوي غالبا دوی سره ماخاونه بعد څه کار نه ماخاونه بعد د خپل وخت قیمتي کوي لکه د خوب لکه کم کوي خیر دی خوب د پاره غټ ټیم پاتې دی په کوم ځای کې به خوبونه کوو قبر کې چې کې خو دې پروت وي بیا کنه اوس دې کارو کوي چې د خوب کم کوي او د دې وخت د خپل وخت قیمتي کوي د دې نه فائدہ واخلي څلورمه خبر رسول په دغه حدیث کې کړی دا وصحتك قبل مرضك او خپل روغ بدن د مرض نه مخکې غنیمت وګڼه والله العظیم داسې انسانان چې هغوی په دې سجده پسې په دې یو سجده پسې هغوی داسې جاړي لکه ماشومان چې جاړي
خو سجده نشي لګولی. شیخ عبدالمحسن الاحمد حفظه الله سعودي عرب مشهور داعی دی، بعض کسان به تاسو کې پیژني، څوک چې د عربۍ دا بیانونه اوري. هغه ډاکټر هم دی، دغه عالم دغه شیخ ډاکټر هم دی. هغه ډېر داسې واقعات به د خپلو بیانونو کې بیانوي. هغوی زه یو پیر به یو کس پسې ورغلم او هغه داسې مرض پرې راغلی و، اکسیډنټ یې کړی و چې ټول جسم یې کار پرېښوی او صرف خبرې کولی شوې او دا سترګې به اړولې او نور د جسم ختم او نه کار دی به دغه کټ کې پروت. نو زه به هغه به سره وم چې زیاره به هم وکړم او خوشحاله به هم شي. نو زه د هغه سره کېناستم، دوا سلام مې وکړو، سړی به ژړا شو. وایي چې ولې ژاړې؟ الله دې له روغ صحت تر کړی دی. ما ورته داسې وویل چې وګوره د نورو انسانانو ته وګوره به باندې څه سخت دي، ته خو الله سم نعمتونه درکړي. وایي ما ته وایي چې شیخ د دغې نه خو انکار نشته، داسې عقیده د دغې نه خو انکار نشته. الله چې کوم نعمتونه ماله راکړي نه هغې خو تپوس مه کوه. دا د هغه سړي خبرې چې 9 کاله په کټ کې پروت دی او زموږ نه چې تپوس وکړي نه په پریادونو باندې ستړي کېږو نه. نو ما ورته وایي جاړې سړی چې ته دومره ښکلې عقیدې والا سړی، وایي ما ته وایي چې جاړم دي چې 9 کالونه مې دا تندی الله ته به ځمکه نه یې لګولی، چېرته یو پیر خو مې دا تندی ولګولی. نو وایي داسې ویرېږم زه یم داسې نه چې ته مړ شم په دې حال کې د تندی ویده قسم پاتې شي وم نه لګي رب العالمین ته. زه وایي زه مونځ د زړه په اراده باندې کوم چې اوس په رکوع کې یم، اوس په سجده کې یم، ډېر سخت شوق کې یم. شیخ وایي چې زه راپاڅېدم چېرته د تندی ما به دې ځمکه باندې رب العالمین ته ولګولی. او زمونږ دا حال کوم چې روغ دي هغو تندی نشي لګولی. نو یو وخت به د باندې داسې راشي چې بیا به په دې روغ صحت پسې ارمانونه وکړي، خو بیا به نه. اوس دې بدن روغ دی، پخپوري دردونه شتي نشتي، په ملا دې درد نشتي، دماغ دې تیز دی، برابر یې کړه. یو وخت به داسې راشي چې دا زنګنان به ستا دومره کمزوري شي چې ته به کېناستی نه شي. یو وخت به داسې راشي چې ملا به دې داسې شي چې ته به بلکل ختم شي. یو ورځ به دې دا دماغ کمزوري شي، خبره به پکې نه کېني. نو بیا به ته وایي چې ارمان چې ما په وړوکوالي کې څه کړی وی، په ځوانۍ کې مې څه کړی، په هغه وخت کې مونږ بدن ډېر برابر و. د دې نه فایده واخله. 5مه خبره رسول په حدیث کې څه کړې ده؟ وغناک قبل فقرک، او د مالدارۍ نه مالداري غنیمت وګڼئ د دې نه مخکې چې به تاسو باندې غریبي راشي. پیسې در سره وشتي د دې نه فایده واخله، د دې پیسو نه فایده واخله. او زه درته د کعبې په رب باندې قسم خورم او دا خبره ځان سره یاد ساتئ، تا چې ځان ستړی کړو ځمکې دې واغستې، واده غستې که نه؟ مزدوري دې وکړه، ښه کافي جیداد دې واغستو، ګاډي دې واغستو، تجارت دې روان کو. دا د زه داسې خبره کوم په دې زړی ولیکه چې کله ته مړ شوې نو ستا په دې مال کې ستا مال ویمه یې تا ګټلی و، ستا په دې مال کې ګوره ستا دا کشران تا له ګوره دومره حصه نه درکوي چې جومات پکې ستا په نوم جوړ کړي. دا درته ووایم لکه په دې دغه کې پروت دی چې لکه د مرګ نه بعد به راله بچي ها دومره به وکړي چې یو میخه چې ډېر نیکان یې هغوی ستا حلال کړي، یو میخه به راولي چې چلې بابا مړ شوی دی، بس د بابا په دې دومره مال کې یو میخه ورسېده، جومات پسې جوړ کړي، د دې ځمکې نه لږ حصه دې ووایي خرڅې کوي چې دا د یتیمانانو شو، دا د کونډو شو، دا د فلاني ځای کې مجاهدینو لپاره شو، دا هلته شو کې چې غریب ځان ډېر ستړی کړی هغو ځان له څه نه وکړي، خو موږ خو به له څه وکړو که نه؟ په دې سوچ کې پرې نه وځي. دا د دې مال نه فایده واخله. د تا سره چې کوم مال دی او زه ته دا نه یم چې مال جواب راکړه، که زه داسې ووایم نو ډېر خلک مال جواب نشي راکولی. د تا سره چې کوم مال دی د پلار نه چې ته پاتې شوی دی ته پکې ورکوې یو ټوټه چې جومات پې جوړ کړو، هغه پلار له هغه غریب له هغه تاله چې پیسې ګټلې وي هغه سمه سختې تېرې کړې وي ورکوئ هغه له یو ټوټه، هېڅوک هم به دې غږ نه کوي. ها اوس دغه نن سبا ځمکې ګرانې شوي دي، د کروړو روپو ځمکه به اوس د رالم څه کې سپینګیري دپاره جومات جوړ کړي، هغه هم په خاورو کې پروت. د دې مال نه فایده واخله مخکې د دې نه چې دا مال به در سره نه وي. وتلک الایام نداولها بین الناس. د ورځې خو ګرځي را ګرځي. د یمن یو تاجر او د هغه د انټرویو چې ما ولیده نه په تعجب کې پرېوتم، د رب العالمین د طاقت تاریان شوم چې د هغه نه انټرویو اخیسته به دې تېر شوي روجې کې نه هغه په ژړا شو
او ډېر مشهور تاجر دی په یمن کې. ناغو ته چې ولې ته جاړي وی تیر شوي کال په دې روژه کې 250 کورونو کفالت ما کړو. د 250 کورونو د دوی پېشمنه د دوی روژه ماته د دوی چې په روژه کې څه احتیاجات دي ټول به ما کول. او نن وی زه ګرځم ورونه ټکوم که څوک راله چې ته روژه ماته راکړي. د دې حالاتو د لاسه په یمن کې چې رقم جنګ دی وی زه نن ګرځم ور ټکومه په دې روژه کې وی دا 2 ورځې چې تمام باندې شاته کمې تېرې شوه 2 ورځې ما روژه ماته نه دی کړی. د شپې راله بیا چا سره او یو وخت داسې چې ما به 250 کورو کفالت کوم. وتلك الايام نداولها بين الناس. هغه خوش قسمت او د دینه فائدہ غسته وکړه. داغه په سره کې وګوره دا دغه نو چې لکه څنګه او دغه خوشاله به و چې ما خو الحمدلله سنه څه مې کړی دی مخې ته الله ته مې لګلی. نو تاسو سره چې کوم مال له د دینه فائدہ واخلي د الله په دین کې ولګوي سبب کې دي چې تاسو سره دا مال نه او یا په قبر کې پروت به ګوره پتا څوک نه لګي ګوره به پتا څوک نه لګي به دې ته په انتظار کې کړه کپن ولم چې د کمیټې ولا ورکینه دې د غری غری کی او د سلیپر او د لرګي چې کم لګي کدا چې دغه طرف وروړي نه او کدا پلانې شي پلانې لګي چې دغه طرف وروړي دغه ته به نه شي دغه لګي پیسې ستاره پر نه ورک الا من رحمه ربي چې غبړي لک خلګي چې مور پلر باندې سي مې نه چې مړ شي یار سوال ورکی. او ځکه بل باندې یو کس واقعا ورېده چې ډېر د ایمان نه ډکه واقعا هغه په خپل دا واقعا بیانوله عربی دی. هغه چې موږ لکه عام ژوند تیرو د غریبۍ او مور پلار هغه جدا کور کوو زه به جدا کور کوم او په مور پلار باندې سخت مینو نه زما په یوځي کې انعام راوخته ټلیفون ماته وشو چې ستا پلان دا کې ته مشارکه کړو به کې ستا انعام راوته او انعام چې دی هغه 15 لک ریال دی. وی ما ور خپل اکاونټر سره ورکو تصدیق شي زما اکاونټ ته پیسې راوړې. وی زه پلار په سلام کوړ وی اسی مې دې پلار د امینه کته وی ما وته چې دغه مال راکې د بانک دا کارت دغه بانک کارت وای اس سپینګری بانک کارت وی ما ته چې با کارت کې سکه وایګو دونی سورې نه پراته دي نه تماله ټیم راکې زمو سره لګي نوري مو ګورم نه طالبہ درکوم نو دونی سو باندې اوسه کار نه کی دا کارت دی د نمبر دیواله خو بدی ستا کار نه کی نه کسته ضرورت یې ما ته وې زبدل بل جنم پیسې وګورم طالبہ راوړ همو ته چې تماله کارت راکې وی کارت مال راکو زه بانک له اړیک راړم په د پلار غپته ور سمول کړو یمه چې دغه 15 لک ریال زما د پلار تر واړول یو ټولې پیسې تر واړول وی چې کله واپس کور درنه مې پلار مې خاندر وی یو ته د مې دې 200 ریال خو ته زمانه مندره ته چې کوجې دې کې سړي مو ته چې 200 پکې نه دي اوس پکې 15 لک ریال باندې کې دنه پراته دي ریال شمات وي څنګه مجله دي نا کسه ته چې لکه 15 لک ته ځان ته پرسه وي مال الله نور سره کې دغه پلان چې ټول عمر زماده پر سخت تیر کړي او په دغه سختو حالاتو کې ماته وي لکه نور پیسې وو سره وګورم طالب درک دي شته خو ډیر لګ دي دې خپل مال نه فائدہ واخلي په اخر کې تاسو ټول ته دا وایم چې دا یو کال تیر شو زبر بیان په اخر کې یو څو ته پوښتنه کوم چې دستا په غوګونو کې پاتې شي او د شپې به ځان له سوچ وکړه. اولنې سوال زما تاسو ټول نه دا دی اول مې خپل ځان نه چې دا یو کال چې موږ تیر کو دغه کال د لاسه موږ الله ته نږدې شوي یو کولري شوي دې ځان له جواب ورکړي د شپې چې کله ځان له شي تاسو ټول زما ته پوښتنه چې ودی یو کال کې تا دې څه کړی دي چې ته به اوس مطمئن چې لکه الله به دې خبر زمانه ډیر خوشاله. دریم سوال زما ته نه دادې په دې تیر شوي کال کې ته قرآن سو پیری ختم کړی سو پیری د قرآن روزه برته نه دې زه ټول کال وایم توبه د روزي باز به شروع کی رمضان نه ما دې ټول کال کې ته سو پیری قرآن ختم کړی دی. سوال زما ته نه دادې چې ستا په تیر شوي کال کې په علم کې څومره اضافه راغلی علم دې ډېر شوی دی کم شوی. سوال زما ته نه دادې
چې وست په حال کې یعنی وست د رب العالمین بندگی خکې کنه تیر شوی کال کې خوي کله تیر شوی کال حالات خو ورور است حالات بد شوی نه بیا خو ډېر افسوس خبره او کتب ترقی روانه نه بیا خو د خوشحالي خبره سوال زما تاسو ټول نه دادې چې څو کسانو له الله ستاسو په لاس هدایت ورکړي ته پوښتنه کوي ځان څو کسانو الله هدایت ورکړي سوال زما تاسو ټول نه دادې چې د امت لپاره تاسو څه چل کړي الله اکبر د ډیرو جواب بدی چې شیخ صاحب ته د امت خبرې کې مو خو چې د کور د چا دیوارین وځو کنه مو خو د بچو غم کړي د خځې غم کړي اول ځان او بیا به جهان دا خبره کوو ګرځه د دې امت لپاره دې څه کړی دي امت لري څه فائدہ ور کړی ده ته به دې امت تاسو به دې امت مینه کې نه مینه ټول اسی په خله محبت ده د دې امت لپاره تاسو کړی دي په دې یو کال کې سخت راغلي دي کنه دي په مسلمانانو په دې تیر شوی کال کې چې څومره سخت راغلي دي چې مخکې به دې کال نه راغلي دومره سخت راغلي دي ته شپې ځان له جواب ورکړي چې په دې سختو کې تاسو څه کړی کم زیته دي پیسې لګلې دي کم زیته دي کپڑے لګلې دي کم زیته دي خوراک لګلې دي دا سوچ به وکي او ځان له جواب ورکړي اخرنه ته پوښتنه ماته نه دی چې دغه کال خو تیر شو او د دې ټول ژوند نه دي کلونه تیر شوي او اخرت ته نږدې شوی آیا په دې تیر شوي ژوند باندې تاسو راضي یې او کنه د جواب ځان خپل ورکړي او درته زما نصیحت ته چې څه چې شوي دغه شوي دي رب العالمین دې مهربانه بادشاہ دې نن یو نوې ژوند شروع کړي دا روان چې کوم کال روان دي او کوم شروع کېدو لري د دې لپاره یو نوې لایحه عمل کېدی یو نوې طریقه کېدی چې باغی کې تاسو رب العالمین ته خنیج دی شي رور استاد ورې جون کې ترقی راشي نو کې بیا دغه کال اخرنی حساب شینو دومره دي چې موږ خو بسنه سکړی کړه دا زما تاسو ته د نصیحت ته توبه وباسي نه جون شروع کړي الله سبحانه وتعالى موږ ټول به رحم وکړي او د دوه درې خبرو ته اشاره وکړو چې بعض خلک د بدعت کوي د کال په ختمېدو کې د کال په شروع کېدو کې یو بل مبارکیان ورکوي په دې میسج باندې تاسو اوس دا میسج ډېر راځي خاص کر نن سبا خو فیسبوک ولا ډېر هر سړی چې ګوري دغه ته نه سي دا فیسبوک ته بس پوي کنه پوي خو دغه پوي نه بدی کې وتا شو وی نه دا مبارکیان نه کال مبارک شو نه کال مبارک شه دا سلفونه نه ثابت جاغوبه د کال په اول کې یو بل مبارکیان ورکول دا طریقه نشته بل چې او دا بعض عوام دا خبره کوي وی اخرنی جمعه چې کوم په دې کال کې نه ډېره قیمتي جمعه او د دې دا فضیلت د دې هیڅ فضیلت نشته لکه په دغه اعتبار سره چې دا په دې کال کې نو د جمعې د ورځې غزان فضایل دي خو په دې اعتبار سره فضیلت نشي چې د کال اخرنی جمعه بعض خلک دا خبره کوي وی د کال پر اخره کې د ټول اعمال برخیږي او د کمزوري خبره د کال په اخره کې نه خو د شعبان کې خيږي د کال اعمال دا کله خيږي ټول دا په شعبان کې او د هفتې اعمال کله خيږي د پیر او د جمعرات پر ورځ خيږي او روزانه اعمال کله خيږي سحر ماخام دا ترتیب دی او دا به نشته چې دا کال چې کله ختميږي یو بدی کې اعمال برخیږي دا کمزوري خبره بعض خلک د کال پر اخرنی چې کوم شپې پای کې خاص عبادتونه کې او خاص روزي نشتی نسی د دې ثبوت نشتی او د بدعت دي الله سبحانه وتعالى دې موږ ټول به رحم وکي او کوم کال چې تیر شوی دی الله سبحانه وتعالى دې پای کې چې څه کمې زیاتې زموږ نشي الله دې هغه وبخ او الله سبحانه وتعالى موږ له توفیق راکړي چې دا روان چې کوم ژوند دی د رب العالمین د احکام مطابق تیر کو